الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة نوي باب و نوي موضوع شروع کړي. مؤلف رحمه الله باب بیان کړو: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. چاچه خپل توحید او عقیده د توحید هغه د شرک نه صفا وساتله او باقی کی اخلاصو، الله سبحانه وتعالى بدا سړی نه باسي جنت ته بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. ابتدائی خبرې چې دی باب سره تعلق ساتي هغه ټولې مونږ بیان کړې. دا باب دې لپاره امر وړو خلاصې دا و چې په دې باندې کار نه کیږي چې سړی په خله باندې وایي زه موحد یم، نه بلکې توحید به خالص توحیدی د شرک نه صفا او په کې به اخلاص اله به د توحید منل کیږي. نه دي سو په خله باندې ډیر خلک وایي چې مونږ موحدین یو. باقی کی یو دوه ایتونه راوړو. اولنی آیت داو: ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام تزکیه کړي چې هغه موحد انسان او مشرک نو. وجه او مناسبت موږ دا بیان کړو چې تا تداویل غواړي مؤلف رحم الله وي څنګه چې ابراهیم علیه السلام جنت ته ننوته دي بغیر د حساب او د عذاب نه. نو دې سبتم نه نوځي کچر د تاب ځان کې هغه توحید راوستو واغه شان دی راوستو لکه کم توحید چې ابراهیم علیه السلام کې وو او څنګه چې هغه کې وو. بل آیت راوړو چې بایک الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفات بیان کړی دي: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. دیم دیر پر راوړي دي چې وګوره الله د دې مؤمنانو صفاتو کو او وجد صفات دادا چې دې مؤمنانو چې ته شرک نه کړي د الله سبحانه وتعالى سره. نو تاسو دا ویل غواړي وي کته ځان کې توحید په صحیح معنی سره راوستو نو تبم په دغه مؤمنانو کې شی د کوم چې الله سبحانه وتعالى صفات کړي او کوم ته چې الله جنت ورکی بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب نه. داغه نه بعد حدیث راوړو او دغه یو حدیث په دې باب کې خوري روغ روایت ته داغه بعضی سمون بیان کړي او باز پاتې و. او هغه د روایت ته وعن حسین بن عبد الرحمن. حسین بن عبد الرحمن وی چې د تابعی دی وی چې كنت عند سعید بن جبیر. زل سعید بن جبیر سره ومه چې دا مشهور تابعی دی امام دی. دی ټولو تفصیل ما تیر شوی درسې کړی به نشم کوله. نو سعید دا وی چې ايكم رأى الكوكب الذي قضى البارحه. پتاسو کې چا غستوره پروند شپې لیدلو چې هغه را پریوته. نو حسین وتوي وی مالی دلو وی بیا ته ما دوی چې اما اني لم اكن في صلاه. خدای ساته چې زګره په منځ کې نه ومه ځکه چې دومره شپې نه وخت سړی ویخي او استورې ویني نو ګمان پیدا کیږي چې دی په تهجد کې ولاړ. نو هغه نیکان خلکو دا خبره به نه خو خوله چې یو کار مونږ کې نه یو خلک دي زمونږ صفاتو کې. نو دا صفای وته وکړه وی ګورزه په منځ کې نه ومه ولکنی لدغت خو یشیر له ټکر کړو دا غیدل سوي خومه. نو سعید وته فما صنعت نو تاسو چلو کو بیا هغه ورتقیت دم می واچو. ناغوتی فما حملك على ذلك دم دی ولیا چو څه دلیل و د سره. د دې موږ دا فائدہ بیان کړو چې د سلف صالحین او دین د مشرانو دغه هر عمل به د دلیل پرنا کې او دغه لپاره به دلیل غوښتو. بقیل وقال او بتاویل او ماویل او د بزرګانو په قصو باندې کار نه چلی. لازم بالدليل خيبه وعمل باندي. ناغوتي حديث حدثناه الشعبي او يو حديث تي
امام شعبی رحم الله راوړی داغه تعریف مونږ کړو چې امام شعبی څوک دم یو فقيه او تابعی او د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې پیدا شوی په هغه وخت کې پیدا شوی هغه ته وما حدثکم دا کم حدیث ته چې امام شعبی تاسو بیان کړو وی چې حدثنا عن بريده ابن الحصيب رضی الله عنه وی شعبی وی چې ما دا حدیث اوریدل د بريده ابن الحصيب نه او دا صحابي دی ګور سند ورسو صحابي ته دین دي په سند راغلی دی مونږ ځکه دا خبره ساتي چې سلف صالحینو کې د ډیرو نه دا خبره نقل خصوصا د امام ابن سیرین رحمه الله وی کچرته په دین کې سند نه وي نو به چې چا څه خوخه هغه به ویلې خدای شکر چې دین کې سند دی که سند پکې نه چې ما د پلاني نوري دی هغه د پلاني به خو تام داوا کوله ما هم داوا کوله چې دا مسله دي سیده خاصنګ دي سیده چارته ویلي سند نشته نو دا په شریعت کې نه چلیږي خبري بس سند خې هغه سلسله بخې چې هغه قران کې دا کدا مسله حدیث کې دا که حدیث کې نو هغه کوم حدیث چا ویلې بل څنګه خلک ته کوم چې حدیث ویلې دا موږ د دین حفاظت ته چل لای کوي دا مې چې سړی سند بیان کو بس قبول شو بیا به دا سند ګوري چې دا سند څنګه دی او په دې سند کې چې کوم خلک راځي چې دا څنګه دی بیا به دا ګوري ورته وی چې دا حدیث موږ ته بريده بیان کړو چې لا رقيه الا من عين او حمى فایدمن د ماغه دی یا دې سوې چې دمه چول روادي چې کله یو کس نظر شي یا ول یو زهريله شي زناور ول ټک ورکی نو دې ټیم کې چې دنه دمه چول جایز دي هغه ته قد احسن من انتهى الى ما سمع دا خو ډیره کلی طریقه ده چې وسړي څومره خبره اوریدلی هغه امر عمل پیو کی تا کوم حدیث اوریدل او باغی دی عمل وکړو دلته منګه تفصیلی مسله بیان کړو د دمونو یاد ده کنه یاد بیان کړو منګه تفصیلی مسله او کم دم په شریعت کې جایز دی او کم نه دی جایز دای مسلې تفصیل شیو تر شنو سړی نظر شي دغه علاج په مختصر طریقې سره ما بیان کړو صرف یوې خبرې ته اشاره وکړو چې هغه د سختونو دا مسله ده امام ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کتاب کې دا خبره کړې چې د سلفو بعض علماو به دا خبره جایز ګڼله چې قرآنی آیت ولیکلی شي او بیا غوس کړی شي په دې کې څه حرج نشته امام مجاهد رحم الله دا قول له دغشن د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما واغه بشوي یو کس راغله او دا وته وی چې د زنانه ماشوم پیدا کی خو ډیر تکلیف دی وته نه پیدا کی ناغه ته دا وی چې د قرآنی آیت ولیکلی شي او بیا دی هغه ابو کې واچولې شي نو هغه اثر چې کوم دغه دی وسکی تشه نور سلفونم ثابت دي اگر کدي کې د علماو اختلاف دي والله اعلم زما خپل ځنی زړه په دې مطمئن دي چې دا جایز دي ان شاء الله وجه دا چې دا من باب التجربه دي تجربه ده کې وسړی وکي نو بدی کې به حرج نه ان شاء الله او چې قرآنی آیات او معروف اذکاری دا مسله ما د دمونو سره بیان کړو چې دمه چولو کې هم دا شرط دی چې د دم به په قرآنی آیات سره معروف اذکار او دعاګانو سره وي او دا شم په واضح لغت کې وي د عربی ژبه کې یا د ژبه کې چې هغه باندې یو سره پوي واضح نو هغه شرط دلته هم دی دې مسلې مخه تفصیل کړو خو ما صرف هغه مختصر مراجعه وکړه چې تاسو ذهن کې کینی چې د حدیث قصه د اول نه څنګه ده نو سعید ابن جبیر وته وی چې دا خو ډېر ښه کار کړی دی یو سړی ته چې څومره خبره یادې دومره په عمل پکاري دا مې یو فایدمنه مسله ده او قانون دی چې څومره خبره ته یادې هغه باندې عمل کوه نو دوه خبرې یادې ساته یو چې یو خبره دې زده کړه بیا به عمل کې او چې دې زده کړه او عمل دې نه کو نو ګناه دې دا هغه نه ډېره ده چې هغه ته نه زده او عمل نه کوي یعنی کې ګناګار دوانه دي
ګناګار دواړه دي خو د عمل پر خودو کې د ګناه ډیره بدیزه کې چې دته مسله معلومه دویمه خبره ده دومره خبره کوه دومره عمل کوه څومره چې ته معلومه د ځان نه خبرې په دین کې نه بیانې او نه به د ځان نه نیوي کارونه په دین کې پیدا کې هر خبره په دلیل سره بیا ته سعید بن جبیر وی چې ولکن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ودا خبره خو سیده خو مونږ ته یو حدیث بیان کړی دی اوس ګورته ته حدیث یو ماته واست تیر شوی درس کې دا مسله بیان کړی و چې د سلف صالحین او مجلسونه به دقه شانو او باقي کې به قران بیانېدو باقي کې به حدیثونه بیانېدو خو موږ سره یو حدیث دی چا ویل دا حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترزوی عباس رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر دی او د غزوی او ډیر په انسان والله ولډیر په اور کړو او ډیر کوم عمره کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره وځي چې یعنی حجۃ الوداع کې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنه حج دغه کړه د په ژوند کې نو باغی کې دوی چې دغه ورځو کې زه نږدې بلوغ ته رسیدلم یعنی دغه ورځو کې زه بالغ شوم مطلب دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدونه د عمر 15 کال او بهم دومره علم را نقل کړي او دعا وته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کړي ځکه چې د خپل وی چیزې ورځ د خپل ترور میمونه رضی الله عنها میمونه د ترور ده یعنی د مور او میمونه رضی الله عنها د خويندې نو ما دغه کړه شپو کړه باغ شپو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملته او د شپې مې دې لپاره وکړه چې دا معلومه کوم چې پیغمبر د شپې مو څنګه کوي را پاتم عمر نه کم خو سوچ دا او چې دا طریقه معلومه نو د شپې به چې پیغمبر پاسې دو قضا حاجت لړ نو دوته وبکه خو دی د تیاری کې خو دی د چاردام د پاره نو چې کله غراغه د وبې ورید نو دعای وغوښته او خو کدی د سوق ته چای خو دی نو میمونه خو دوا ادم او ما ځان دي چې کړو چې زمو دیم نو بیا پیغمبر دوی چې هر چا خو دی خو یا الله په دین باندې پوهه او د قران علم متناسب دغه دا په دې امت کې یو لوی عالم د قران عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس وی چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې واغوي عرضت علی الامم وإذا امتنا ما ترخکار کړي شو چاو ترخکار الله سبحانه وتعالى ترخکار او ظاهر درې چې دا خوب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی وې ماته الله دا امتونه ټول راخکار کړ الامم جمد امته وعرضت علي الامم الله دا ټول امتونه ما ترخکار کړ امت یو نه رسېږي زمونږ د نور امتونه دي يهودو ځان له امت ته نصارو ځان له امت ته هندوان سیکان او دې څه زبس فرأيت النبي ومعه الرهط نو امتونه چې ولې د هر امت سره خپل پیغمبري کنه قیامت پورز به د امتونه د قشان مخامخ کیږي الله نو دیسی پیغمبر می بکی ولیدو چې هغه سره رهط یو ټولګه و د کسانو او دا رهط پربې کې هغه جماعت او هغه ټولګي ته وی چې د دریونه د نهو پوری کسان وسره یې دریونه نهو پوری یا سلور 15 شپږ وته نه دې ته رهط ویل کی دې ته سوچ کوی د حدیث ته یعنی یو پیغمبر به الله ته مخامخ شي د قیامت پورز او په امت کې به سو کسانو خبره منلي ها د دریونه نهو پوری نه د دریونه نهو پوری کې دي شي نه کې دي شي ته کې دي شي وي
والنبي ومعه الرجل والرجلان. او دیسی پیغمبران میں بکی مولی چی یو کس بوس رو یا دو بوس روانو، یعنی دیسی پیغمبران بم دا قیامت پورز اللہ تا مخامخ کیگی چی دا غوی سر با دا امت نتابدار یو یا دوی. والنبي وليس معه احد، او دیسی پیغمبران میں بکی مولی دی چی دا غوی سر ایسوکم نو. دلتا فائدہ اگر دا چی دا دعی کار دے او دا علم کار دے حق بیانول او دعوت کول، سو کی نمانی دی با زر نبیلی او نبا دی دلاسا دعوت پریدی. یعنی دا سمر اوچیتی انسانان دیو قیامت پورزیو پیغمبر راشوی سوکو سرنش هیچ سوکو سرنشتی. نبی اللہ ولی لے گلو دے دیسی قوم تا چاگوی ولا خبر نمانلا. الجواب اللہ پدا قوم بانی حجت خو قائمی کنا. قیامت پورز بیا خود دوی جی اللہ تا پیغمبر نورا لے گلو نبیا اللہ و تا ذکر پیغمبر ولی گو. اس دا اللہ پا علم کی خوشتی چی دوی دا پیغمبر خبر نمانی، دا خود اللہ پا علم کی دا بیا تولی پیغمبر لی دید پارا چی حجت قائم شی. قیامت پروز بیا دوی دا اوزر نشی کولی چی منگ سرخو پیغمبر نو او کوئی نو منگ بیا خبر منلے نشی کولی دا خبر. نو سمرا چی دعات او علماء ملگری دی کاغه نارینه دی او کاغه زنانه دی اگر طولو تا دا د زړه د کومې نه نصیحت ته او دا ډېر ناشنا روایت ته د یاد ساتئ. والنبي وليس معه احد، او دیسی پیغمبران میں پکی وریدو چی هیڅوک ورسره نشتی. یو پیغمبر چی اللہ و تا وحی کئی دا غسر سوک نشتی او تا گناہگار انسان تا کم علم مطابق لگئی دعوت کینا کستا دا سوک ونمانی نتبی سل خبر کی دومره اوچت پیغمبران وحی وتکی تازه خبری د اسمان نرازی جبریل رازی الله ولا جنتونه ورکړي دي امامان دي د خلکو په دې کې خو شک نشته او دا خبره نه منل کی نبی موتا او زما په شان د ګناونو او د خطاګانو یو ډک کمزور بنده د ټک خطا علم مطابق یو سو خبرې کې چا ونه منلی نو زو بای باندې سکو مجي هغه دعوت په پریدم او هغه لار په پریدم د پیغمبرانو او تبلیغ په پریدم نه استکار دې تبلیغ کول استکار دې دعوت کول ان علیک الا البلاغ دا بازوی چې ما خبر وکړو په ټکه یو منلې ما وکړې او مې بازوی وینې مې هغه شلی ته خټ کیږي چې خبره ونه مني نه صبر کوه تاسو کې چې ستا خبره چاونه منل استو ته وینې خټ کیږي د پیغمبرانو خلکو نه ده منلي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې اذ رفع علی سواد عظیم एकदम یو غټ جماعت الله راخکار کو یو غټ ټولګه سم ډیر خلک پکيو فظننت انهم امتي نو ما چې دا زما امتی زکه چې زما امتیان هغه دې تابعدار دي نو ما ته ویل شو هذا موسی وقومه دا موسی علیہ السلام دغه قوم دی د دې دا مسله ثابت شو چې موسی علیہ السلام تابعدار هم ډیر دي فنظرت وبيامي وکتو فاذا سواد عظيم بيدا غین غټ جماعت راخکار شو او ټولګه دي انسانانو راخکار شو فقيل لي هذه امتك نو ما تقول شو چې دستا امته ومعهم 70,000 دا حدیث دې د پر وړه ټول روایت دې د پر او دې ستا په دې امت کې اے پیغمبر او یا زره کسان دي
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب او دا ویزر کسان به جنت ته ننوزي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه. ثم نهض بیا پسې دولاړ خبر منس کی پاتې شو چې د سوق او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. همیشه استاد او عالم لدا پکاري چې د شاګرد او د اوریدونکو په زړه کې خبرې ته یو شوق پیدا کړي. هر څه ته په یو ځای مو بیانوه، هر څه ته په یو ځای مو بیانوه، یا به زړه موړ شي یا به وخت مبتي شي. نو به کې دي شي په تابانه فتوا ولګي چې دیم نه پويږي جديد اده چانه چې علم وکي به بغه پوری خاندي، د چانه چې علم وکي به دغه مزاق جوړي، د چانه چې علم وکي نو بیا وي خدغه دومره خاص نه دی. ګوره د شي ډیر کی د زنیم چې نه کی شاګرد د استاد نه تکړه شي، خو استاد بیا مستاز، استاد بیا مستاز. ماته خپل دي شي استادان یاد دي چې د کوم سره ما قران ویلو چې هغه د قران په تفسیر نه پوهیدو، دا خو ماته پته ده هغه منله د قران په تفسیر نه پوهیدو، خو د قران به څنګه وې د دې یادول د هر څه ماته خوري. نو که زنن راولګم او هم چې هغه جاهلان دي او په بور خان د مزاق ته جوړ کوم د بسمر زولمي چې یو وخت کې مال قران ویل نه راتلو هغه ته زده کړو، الف با تا ث به څنګه د مال نه راتلو درته زده کړو. نو وس چې زه په یو مسله کې د دې استاد نه خپو هشم نو دغه به دا مطلب چې شاګرد په استاد پوری خان دي شدیر شي چې شاګردان د استادانو نه تکړه شي. ډیرو اسباب د لاسه چې دغه مقام نه دي. نو په یو ځای چې کله سره د علم بیانې او هر مسله بیانې نو دوه نقصانات شي. یو زړه به مور شي، زړه به مور شي. دویمه به وخت به مبتي شي. درې مو سره کې غواړي بل ولګوا دا مسلې په دې مسلو به پوه نه شي ډیری شو کنه نو به نه پوي دا سره بل خبره کوي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عادت او چې هغه د شوق په صحابه کرامو کې پیدا کو ورته وی چې دا ویزره کسان دي بغیر د حساب بغیر د عذاب نه جنت ته بیا لړ کوړت. دا ډیره غټه خبره ده، من ګناګارو د پاره دا ډیره غټه خبره ده. سوچ کې مواچی چې دا به سو کې نه چې به صحابه کرام دا وی به سمره سوچ. فدخل منزله ويكورتنا نوت فخاض الناس في اولئك خلکو باز شروع کو چې دا به سو کې لګي او ټول شپه خوب ولا ورته. او د دینه بعد وکړه څنګه انسان له خوب ورشي ته پته ولګي چې او یا زربه بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته یو د سوچ ته راځي چې زو بکې مو کنه به لکه څنګه چې یو شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د خیبر په موقع باندې چې زب سبا د اجنډا غچاله ورکومه چې الله او د الله د رسول سره مینه کوي او الله او د الله رسول دغه سره مینه کوي. د دې نه بعد بچاله خوب ورشي نه هغه شپه صحابه کرام ټول وی خناس. بیا چې کله سحر شو عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ما چرته مشرتیا نه د غوښتي نه معتزله شیخ خو بدغه ورځ معتدل سخت زړه وجه دا و چې سپا گوئی چې دا سړی مین دی په الله باندې د الله پر رسول باندې او الله او د الله رسول مین دی په دې سړی باندې. نو هر یو د سرو چتو لګو ک پیغمبر ما وی نه ماته आवाज وکړي چې را شاغته. نو دې باره کې صحابه کرام ومنځ کې بیا بس پریو ته چې دا وګوره سوق
خو دلته ته یو فائدې ذکر کما او یو زیره چې زموږ د زړونو به خوشاله شي او یا زره کسان لګ نه دي لګ او یا زره کسان چې په دې امت کې یو خبره به صحابه کرامو ختم شو زموږ په شان کسانو ته سم موقع ملو شي چې دې کې شریک شي یو حدیث ته ناشنا روایت ته امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی باقي کې داري چې فاستزدت ربي فزادني وما الله ته وی چې الله زیات کړي الله زیات کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر ځکه مونږ ته نه ویل شي خدای مونږ یو چې ډیر زینو کې مې کړی فاستزدت ربي فزادني وما چې الله ډیر کله ډیر کړو مع كل 1070,000 نو د هر زرو سره او یا زره کسان به نور دنوځي او یا زره دي او د هر زرو سره سودي او یا زره دي بیا ملک دي لکه چې موږ چې خپل حال ته وګورو د امت کې خو غرونه تیر شوي د ایمان او د تقوا او د علم نو به روایت کې وسره دا راځي وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل او بيدري چونګ بالله خپل روباسي او جنت ته بیننه باسي بغیر د حساب او بغیر د عذاب او دغه حساب چاته معلوم دی الله سبحانه وتعالى او دې سره د انسان امید پیدا شي که خبره به دې ولاړه چې یا زره کسان وړي راګرانو د هر زرو سره یا زره خو په روایت کې دې سره راځي چې ولا کسان بيده لکه وسو زره ولا کسان شو نیو روایت او یا زرو شو دم مونږ ته کم ښکاری وجه چې هغه مخکینی چې د دین هغه مشران دی هغه به د زینی ولای بیا په دې بس ولا کسانو یو روایت شته اگر که سندن به کلام شته به دریم روایت کم یو شو د هر زرو سره او یا زره بیا وثلاث حثيات من حثيات ربي سبحان الله او بیا الله یو کریم او مهربان بادشاہ دی هغه عدد نه دی خوره هغه عدد الله سبحانه وتعالى نه دی خوره او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوره یو حدیث کې درې چې قیامت پرز کړه د پیغمبر شفاعت کی زمونږ ده به د نور پیغمبران نیکان مجاهدین علما او د چا چې شفاعت یعنی سموقوت الله ورکه او شفاعت کی به الله وي سوکشتینه تو بو جنې الله شفاعت ټول شي به الله وي زه پاتې اوس په زړه جهنم نه خلق راو باسه هغه بیا هغه عدد بیا الله التم نه خوري جب څومره کسان زړه جهنم نه راو باسه نو کریم او مهربان بادشاہ دی د الله نه امید دی اگر کې خپل ګناونو دي چې وګورونو دا ځان د دې حقدار نه ګڼو خو الله سبحانه وتعالى دې موږ په دغه کسانو کې شمار کې چې هغه جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوځي فخاض الناس في اولئك طول شپچ دینو صحابه کرامو پدې کې تیر کړه چې دا وسوک فلعلهم الذين فقال بعضهم بعضو بكدوي خپل مشوره کې رائے ورکې یارو فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نو کې دي چې دا هغه کسانی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا کړو خودلته وشکال لازم غدا صحابه چاته وي اول خدا فائدې ده ساتي صحابي هر هغه چاته وي چې پیغمبر ویني او پاغه ایمان راوړي او هغه شان په ایمان باندې مرشي د صحابي دی اوس کې یو کس پیغمبر ویني ایمان راوړي او بیا کافر شي ولیا بالله دا صحابي دی نه دی صحابي خا یو کس ته پیغمبر ولیدو خودی سی ولیدو چې
نظری مثال کې کار نه کړون دی لکه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه او پاک ایمان سره مړ شو ایمان بروړ ایمان سره صحابي دی کنه دی دا به صحابي شمارل کی ښا یو کس ته په پیغمبر ایمان راوړی دی داغه په زمانه کې او لیدل نه دی او په دغه ایمان کې مړ شو نو د څه ویل کی مخضرم تابعین نه دا تابعین او چته د صحابین لاندې دی او د تابعین او چته چته په مثالیت نجاشی د حبشي غباچا هغه ایمان راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خو ملاقات یې سره نو کړو دغه په زمانه کې وو په ایمان سره مړ شو د مخضرم دی په دې په سبب تابعی هغه چاته ویل کیږي چې د صحابي سره ملاقات شوی ایمان راوړی په الله باندې او په دغه ایمان کې مړ شوی د تابعی شو به تابعین درجی دي مشران منځنی او کشران هغه تفصیل نه زو هغه به ان شاء الله بیا په بل موقع باندې وکړو خو دې ځکه دي صحابه کرامو کې بعضو دا وی کې دي چې دا به هغه ملګری چې کوم ملګرتیا کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اشکال دلته دا راځي چې دې خو دې ټول ملګرتیا کړې دا کم چې ناشته دې څه کنه نو مراد ته دا نه دی چې عام ملګرتیا د پیغمبر عام صحبت نه مطلب دا غوي دا وی کې دي چې دا هغه صحابه کرامي چې په هجرت کې یا د هجرت په لار کې د پیغمبر سره ملګرتیا کړې ځکه چې هغه صحابه کرام غوړه دي د ورستنونه هغه سدي غوړه په وخت کې ضرورت ډیرو دین ته او اسلام ته په وخت کې سره خرچه کې په دین او ملګرتیا کې د پیغمبر چا په کې دا وی قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا هاوی کې دي چې دا هغه خلک چې دوی په اسلام کې پیدا شوي دي او د الله سره شرک نه دی کړی مطلب هغه خلک ته وته چې کوم ورسته اسلام قبول کړي لکه صحابه کرامو کې دي چې ډیرو چې مخکې په څه باندې په شرک باندې به ورسته اسلام قبول کړي ناغو دوی چې کې دي چې دا هغه خلک چې هغه شرک سره کړي نه او په اسلام کې پیدا شي وذكروا اشیاء او ډیر خبرې ذکر کړي چا یو سوی چا بل سوی فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روت فاخبروه ندیوت یا رسول الله خبر زموږ منځ کې ما روانه ده کوم چې تا کړی و چې دا ویا زر کسان سوق ناغوتی هم الذين لا يسترقون دې دغه کې دي هم الذين لا يسترقون دا هغه کسان دي چې د نور چا نه دمونه نه غواړي چې په ما دم واچو او دې سی ونه لیکي یا دې سی یاد نه کوي چې دوی دا کسان دي چې دمونه نه مني یا دم نه چې په چا باندې نه یسترقون مطلب دې چا نه غواړي نه ولا یکتئون او نه داغ لګول څه ته وي او دې د علاج جایز دی او کنه ان شاء الله دا مسله به بیانو ولا يتطيرون او بدفالین کوي دریم صفت وعلى ربهم يتوکلون او په الله باندې توکل کوي الله ته ځان سپارلې سلور صفات کم دم نه کوي دم نه غواړي د بل چا داغ نه لګي بدفعلی نه کوي په الله باندې توکل کوي اوس مسلې تفصیل راځي هم الذين لا يسترقون غوي دم نه غواړي خا دم مثلا موږ سره تیر شوی درس کې چې دم چول څه دي جایز دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په خپل ملګرو باندې دم چولې جبريل علیه السلام هم په پیغمبر باندې دم چولې پیغمبر په ځان باندې دم چولې عائشہ رضی الله عنها وی چې ما په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دم چولې صحابه کرام په یو بل باندې دمونه چولې مسله دلته دا نه چې دوی دم نه چې بلکې حدیث کې د موږ سره تیر شوی دا تفصیل به تاسو ته یادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې چې څوک یو مسلمان له فائدہ ورکول شي په دمه چولو کې نو فائدہ دی ولا ورکی دلته دا چې دوی غواړي نه د بل چا نه یعنی چاته دا نه وي چې په ما دم واچوا ولی ځکه چې د دوی هغه تعلق هغه د الله سره ډیر زیات مضبوط دی
نو د بل نه دم نه غواړي او دا فائدې د ساتي د بل چا نه دم غوښته ناروا نه دي خو غوره هم نه دي خصوصا چې دا مسله ته مخې ته چې هغه کسانو کې به څنګه نوځي چې هغوی بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته ننوځي بغیر د حساب بغیر د عذاب به جنت ته ننوځي دا پردا صفت لازمي دی چې ته به چا نه دم نه غواړي ولې دوی دم نه غواړي ما تاسو وی چې په الله باندې اعتماد سره ډیر زیات دی دوی مدا چې د انسان عزت النفس خپل نفس ته عزت ته خیر ساتي او درې مدا چې نه غواړي چې د تعلق د الله نه علاوه د بل چا سره جوړ شي دا صفات پکې ذکر دوی دا کار کوي اوس یو سړی دی په مجلس کې ناشته او دی وی چې زه بیماری ما په سر می درد ابل مرګری په دم واچ دا سړی په دې او یازر کسانو کې ننوتې شي کې نشي نو د دمي چې بواچ هغه نه دی غوښتلې نو هیڅ خبره نه کته چې دی اوځي کې دا وې چې زه بیماری ما یو ملګری د باندې دم واچي نو په دې کې څه حرج نشته بل چې ولا یکتئون دوی چې دنو علاج هم نه کوي په دغه ور باندې زموږ خلکو د داغ لګول وي په دې باندې علاج نه کوي سلور قسمه حدیثونه راغلي د دې اکتوا په باره کې یا علاج کول په داغ لګولو سره په دې ور باندې د کې سلور قسمه حدیثونه دي یو قسم حدیثونه دي چې دلالت کوي په دې باندې چې کار جایز دي لکه حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د جابر رضی الله عنه چې ابی ابن کعب رضی الله عنه د غزوه احزاب کې غزوه خندق کې په غشي باندې لګیدل او وینې ته ډیره تله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کو فکواه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم په لګو دا غي بورغو دین ثابت شو چې دا کار سره جایز دوی ماغلی چې دوی قسم حدیثونه لري چې دا ثابت دي چې پیغمبر وې زو سره محبت نه کو زمانه دی خو دا علاج په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ته د جابر رضی الله عنه به کې دا دي چې إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير كم علاجونه چې تاسو استعمالوي او کمی دوايانې کپدې کې په دوايي کې خيري ناغه بدی کې ده ففي شرطه محجم حجامه کې حجامه وینه چې وباسي موږ د خکر لګول وایو بدی کې شفا ده خیر ده او شربت عسل او غبین سکه د غبین شربت سکه دلته دا فائدې ذکر کما چې حدیثونه کې کوم ذکر ده غبین باس راغلي د نو سکه وسر راغلي نو ځکه دا فائدې ده ساتي چې غبین چې سکه دغه نه شربت جوړ کی د ډیر اثرناکي په نسبت د دې چاسي خوري چې شربت جوړ کی د ډیر فائدہ مند دي په نسبت د دې چې هغه اشخوري اگر کای کی شفا او خیر شته ها دوشوي دریم او کیتن بنار او لذعه بنار دو الفاظ دو کیتن بنار او لذعه بنار او یا داغ لګول په ور سره وما احب ان اكتوي او زين خوخوما زي نخوخو او چې پیغمبر وایي زه دا کار نه خوخوما مطلب دا نه چې دا کار حرام دی خو زمانه نه خوخ لکه د پیغمبر مخې ته یو پیر خالد بن الولید رضی الله عنه jihad لتلو په سفر باندې تلو چې راغی نو د ځان سره خادمې راوړې چې کوم په صحرا کې نو صحابه کرام په دسترخوان کې خو دې خړوي رسول صلی الله علیه وسلم زمانه خوخ
دې زما د علاقې نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د مکې د مکه غریزه علاقه ده. کوم ځای کې چې غرونه هلته دانی دا په شړه کې، کوم ځای کې چې میری هلته ده. اوس دې دا مطلب پیغمبر وي زمانه دي خوښ، مطلب دا خادمه حرامه ها حلاله، ځکه چې مخامخ نه دي صحابه کرام خوري خو هغه ته سونه وي زه نه خورم. دریم قسم حدیثونه هغه دي چې په هغه کې دادي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت کړي دا هغه سړی چې هغه د علاج نه کوي، صفت یې ولکړي اکی یو حدیث دی صفت وشو کنه. دا کسان چې جنت ته بغیر د حساب بغیر د عذاب نه مزید یو صفت دی چې دوی علاج نه کوي په داغ لګولو سره. څلورم قسم حدیثونه هغه دي چې هغه دلالت کوي په دې باندې چې دا کار مکروه دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته په صحیح بخاری کې دی او پای کې دی چې الشفاء فی ثلاثه، په درې خبرو کې الله شفاء چولې ده. فی شرطه محجم، په حجامه لګولو کې، په وینو ایستو کې، او شربت عسل، او غبین سکو کې، او قیه بنار، او یا په ور باندې داغ لګولو سره. وانا انهى امتي عن الكي، او زه خپل امت د دې علاج نه منکوما. او څلور قسمه دي شنو دا دیو بل سره ټکراو نه خوري ولله الحمد. حاصل دا شو چې په داغ لګولو سره علاج کول جایز دي، نه کول څه دي غوړه دي. اوس کوم دا وایي چې کول حرام دي، نو به دا حدیث جواب کوي چې پیغمبر دغه صحابي د داغ لګولای. بل دا چې حدیث الفاظ وګورئ، بل حدیث کې څه وی شفا به کې الله چولې خو زمانه دي خوخ چې دا حرام پیغمبر به صفا ویل اجلاس دي حرام دي. نو دا دویمه خبره ولا یکتئون، او غوی داغ نه لګي علاج به سره نه کوي. نو د دین دغه مخکینی په شان مسله شو چې لګول جایز دي، دا علاج کول جایز دي، نه کول څه دي غوړه دي. دریمه ولا یتطیرون، او بدفالی نه کوي. په عربو کې دا عادتو جاهلیت په دور کې چې هغوی به دا بدفالی ډېره کوله. که چېرته مارغه به والوتو خی طرف ته یروي خیر راتلو والی، که ګس طرف ته به والوتو شر راتلو والی، چې ته اواز به واورېدو، چې ته انسان به ولیدو، په هغه پورې به بدفالي کول، میاشتو پورې به بدفالي کول. شریعت وی چې دا ټول کارونه څه دي دا ناروا دي. د زمون خلکو کې موږ د عادت شته، عربو کې اوس دومره نه شي څومره زمون خلکو کې دي. یو زناور आवाज ووري، سپي وغپل، خارغه आवाज ووري، ګونګي आवाज ووري، هغه سره عقیده ده دا بدفالي ده کړي. د سترګې جیوره په د خې سترګې او د جی ګس سترګې په پلاني باندې چې ده ټوخه وي که څو چې ده په دې ورګیاټ کې ګوري نو څو کې یادې او د خانک نه چې زرانه ولاغي ګولته خولي ملمر روان یې پنسول ټشي نو ملمر روان دي نور څه ته یاد دي تاسو ها تور پښو چې مخې ته تیر شو نو الله دې خیر کی چې کله چرګ به وخت بانګو کی سحر چې څوک د کور وزي جاروګي بسی وي سحر وختي بچاره قرض نور کې ګنې ټول ورځ به بیا منحوسي او به په اخري وخت کې به نه ورکی ها کله مړی کم کټ چې دې پدې چې د چرګ واوړې دله پاسه نو وکسان به دې کور کې مري کم ګاډي کې چې مړې وي ساغې ته به چرګ لاره بل پلانکی سړی هغه اوران مخ مو سار لیدل ورشتول سپیرا بل یعنی پلانې مسافرې روان دي یری په سیدغه کې چې بیا را نشي
د کوم ځوانانو چې ډډې لګولې دا به کلو نه شي دی به شي کې ایرې نه خبره وره به شي کې ویش دی چې بیا سره راخکار نه شي ګوره دا په کم دور کې یو منګه علم څومره الله هر ځای ته رسول او د جهالت کارونه ته وګوره بیا وی ویره دی کو په منګ باندې وګوره زمونږه خبرې پورې وخاندل منګ وایو چې دا د خندا او مزاق مونږ دلته نه جوړو چې مونږ مزاق جوړو حقیقت او دته دا وایو چې په پښتنو باندې خپکیږي او د ځان نه غټ پښتون جوړ کړي چې ته په دې پښتنو باندې دومره مینه سمره چې زموږ محبت ته الحمدلله زمونږ قوم دې مونږ پکيو اصلاح دا د قوم سره اصل مینه دا چې ته د الله نی غلاري تر واړې د قوم سره محبت نه لري چې ته په جهالت او په تیرو کې پرې دي ته چې تو ګره قوم په شي خبرو کړي چې پښتنو کې دا مرز نشتی پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی په مکه کې قریش وسیدو دعوت ورکړو کنه ورکړو ویلو وته کنه چې تاسو پلار نکه په غلطه روانو ویلو وته کنه دا غول بخپل قوم پورې خندل ها یا دا غوښ پکاوي کو نه دا خپل کې د قوم د پاره د رحمت او یو عزت نو زمونږ د قوم به اله عزت منی چې کله دوی منګولي ورګي په قران او حديث باندې په دې سره قوم عزت من کی او د قوم بی عزتی ده چې ته قوم د الله د دین نه او د الله د کتاب نه او د پیغمبر د حدیثونو نه لري راکاږي د قوم بی عزتی ده او د چې کوم نظریه دي چې ما بیان کړی د فخر خبره ها او د جړه خبره ته خو د سوچ او د غم او د فکر مقام دی چې سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وی او د سپی په आवाज کې ما عقیده ده د په سترګره پیدو سره ما عقیده ده د په هر شي کې عقیده ده دا څنګه عقیده شو نو خیر او شر ټول چا په لاس کې دی د الله سبحانه وتعالى په لاس کې چې الله وغواړي چې په دې پلاني کور کې به وکسان مري ته چرګ نه چرګان نه میخ نه غوایان او هر څه سره لال کې کنه بیا به هم سکیږي بیا به مري او چې الله ولمر کې نه مقرر کړي کې تدیر سوې هو غني شمړ کېږي ته پالتو خبري مسافر پسې جارو وا باب سیره غزار کې به نه راځي دا رزق مسله ده کله رزق راځي رزق نو شوی دلته نشرات نو ټول خیر او شر درچا په لاس کې د الله سبحانه وتعالى بس کې بدپالي د پلاني مخ نولې دو ورس پیر تیر شو نه د ورز درچا مخلوق ته د الله مخلوق ته په دې کې برکت اچول نه اچول د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي د چا د مخ سره تعلق نه ساتي نه د دې سره تعلق ساتي چې پلاني له قرض ورکړو سحر زک نه د دې سره تعلق ساتي چې تور پیشو مخه ته تیر وته یا تور سپېم مخه ته تیرو دې سره ده نه دې سره برکت راځي نه دې سره سپېرواله راځي ورس کې برکت شتي نشتی د مسله راځي د الله سبحانه وتعالى نو دریم صفت په هغه کې دا دی چې هغه ولا يتطيرون هغه بدفعلین کوي او دا خبر یې ساتي هغه دم نه غواړي دم غوښته جایز دي کنه دي جایز دي خو نه غوښته غوړي دي هغه علاج نه کوي په داغ لګولو سره کولی سي دي جایز دي نه کول غوړي دي هغه بدفعلی نه کوي کولی سي دي حرام دي شرک یو سړی دی بل ته وي په ما دم واچو دا موحد دی کنه دی خو په توحید کې د کمال غ درجې نه راکم شو د کومې درجې نه کمال درجې نه راکم شو یو سړی دی د علاج نه کوي په داغ لګولو سره موحد دی کنه دی او چې موحد دی وی لګو دا وی کو علاج په دې باندې موحدین نه وته نه موحد دی خو درجه د کمال راکته شو یو سړی د بدفعلی نه کوي موحد دی بدفعلی شروع کړه درجه د کمال راکته شو ها
دغه موحد نشو دلته بدانوي چې کمال را کم شو خدا عقیده غیر الله سره وتړلې شو سلورم صفت ده وعلى ربهم يتوکلون او غوی په الله باندې توکل کوي الله باندې ځان سپارلې کته سوچ کی نو په دې اولنی درې صفاتو کې د دې خبرې د لاسه د اولنی درې کارونه دوی نه کوي دا مې فائدې ده ساتي د بل چا نه دم نه غوړي وری په الله باندې توکل له په داغ باندې علاج نه کوي وری په الله باندې توکل له بدفعلی نه کوي وری ځکه چې په الله باندې توکل له یعنی بنیادی مسله په دې ټولو کې هغه په الله باندې اعتماد یقین توکل هغه ته ځان سپارل د موحد دی توحید دی ته چې خپل توحید بد دی بس خبرې دي چې هغه صحیح دي چې ته توحید نه وباسي خو د توحید د درجه د لکمي مؤلف وای مخکې سوی تحقیق التوحید توحید په صحیح معنی سره منل او په صحیح معنی سره منل دادي چې د معمولی خبرو ته هم خیال کوي مخکې به دې مسلو تفصیل ان شاء الله خرجي بس خبرې دي چې د عوامو کې مشهور دي پای کې شرک راتلی شي خو د عوام ته نه دي خبر ځکه ډېر زیات خیال وکړي چې چېرته ستا د توحید ګډوډ نه شي وعلى ربهم يتوکلون دلته دوه مسلې اولنۍ یو سړی زما په الله باندې توکل دی زه علاج نه کومه لکه د دینه د فایده لې چې هغوی داغ نه لګي نو زه علاج نه کوم په دوايانو سره جواب صحیح خبره ده چې د نورو حدیثونو نه علاج کول ثابت دي نو کوم سره چې علاج کوي په دوايانو سره د په توحید کې کمه نه راځي او نه علاج د توکل سره ټکراو خوري دا فائدې ده ساتي توکل په دې باب کې درې قسم خلک دي دوه په غلط روان دي او په صحیح دي بعض وی ته په الله باندې دې توکل کې چې اسباب بم پرې دي یعنی وسړی دی وی چې الله به مال رزق راکړي کور کې ډډه لګول ورته اسباب جوړ مشرک وي رزق څوک ورکړي او الله ورکړي ته اسباب جوړ کړي دا په غلطه کې به صحیح دی غلطه شریعت مونږ ویلي اسباب جوړ کړي شریعت ویلي دوی ماغه دي چې دا اسباب راغستې دي شریک کړي دي د الله سره والله تیر شوی دی نو کچرته د سعودي عرب وې زنوا نو زب سخرمه الله ته یاد کې ير دي کچرته زما د دکان نو زه خو بدل وګی نه مرشم کچرته زما بچی نه زما پلانې د ذکر کوي لمن د خلکو زیاته او کو اسباب رسول الله سره شریک دریم قسم خلک چې هغه په حق دی ولله الحمد هغه دي وی چې په الله باندې بزان سپاري اسباب به جوړه عقیده بد ساتي چې دا اسباب جوړون کې هم الله دی نو خبره ټول الله ته واپس شو مثال یو سړی دی وی زما په الله باندې توکل لې چې الله مال رزق راکړي مال الله ته سپارل بیا د مزدوري شروع کړ یو دکاني کولاو کو وی رزق می ګټه مچاو ته وی چې ابلس خو دی وی چې مزه سپارل الله ته په الله باندې نن ته دکان کولاو نو چې ستغه توکل جواب د دکان کولا وهل د دې لار اسانول دام الله کړی دي نو خبر به ټول الله ته واپس شو نو موږ اسباب منو خو اسباب د الله سره نه شریک کو او دا وایو کدا سبب کم چې الله جوړ کړو دا ختم شو بل به الله جوړ کړي او نه داغو پشان یو چې توکل ک په الله باندې او اسبابونه بالکل لا سواخله لکه څنګه چې صوفیو دا مذهب دی صوفیه مذهب ولداوی او اسباب به بالکل نه یادي او دا بغلط دي ها مخکې به د دې حدیث کې ما مسله دا بیانول چې دوايي او علاج کول څه دي جایز دي لکه حدیث کې درځي چې ابو دردار دا روایت ته په سنن ابي داود کې دي ان الله انزل الداء والدواء الله دنیا ته بیماری مرکوز کړی ده علاج مرکوز کړی ده وجعل لكل داء دواء
او د هر بیماری دپاره علاج دی. فتداو نو د الله بندگانو علاج کوي، ولا تداو بالحرام، خو په حرام به نه کوي. یو حدیث کې دی اسامه بن شریک رضی الله عنه روایت ته چې باندچیان رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس وی رسول الله علاج وکوو کنه، او ته تداو علاج کوي دا جایز دی. الله چې هر بیماری دنیا ته راکوزه کړی ده الا وضع له شفاء، الله ول علاج راکوز کړی ده الا داء واحد، مگر یو بیماری چې راغی علاج نشته. قالوا يا رسول الله وما هو؟ يا رسول الله کوم بیماری ده؟ الحرم، بډاوالی علاج نشته، بډاوالی علاج نشته. دا خبر مې دی پوری کوله چې علاج کول د توکل سره تکراو نخري، ولله الحمد. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه، عكاشة پاسه دا مشهور صحابي دی او د رسول صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې شریک شوی، او د بدر په غزا کې هم شریک شوی، او واقعا ان شاء الله سیرت کې تفصیلا بیان کوو. په دې منځ کې د توره ماته شوی و، نبی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لرګي ورکو، د مرګ پورې به د باغی باندې jihad کو، د توري په ځای به استعمالي او ډیر ناشنا انسانو چې پاسې دوی یا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، الله تو چې ما پکې شمار کی، فقال انت منهم، ته بګي. ثم قام رجل آخر بيبل كسر پاسدو يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، الله وایا یا دعا وغواړه چې الله پکې امام شمار کی. قال سبقك بها عكاشة، عكاشة دنه مخکش. دا حدیث امام بخاری رحم الله راوړی او امام مسلم رحم الله راوړی. ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دویم کس لپاره دعا نه غوښته؟ وجه دا اصل وجه ګورې دغه نه و چې عکاشه مخکې شو، دغه حقیقت ته چې عکاشه څه شو مخکې شو. خو آیا د عکاشه د مخکې کېدو سره د حساب پوره شو؟ دا خو دلته نه دی ویل چې حساب پوره شو. د پیغمبر هغه اوچت اخلاق دي، د فایده به ته بیانو. کله کله به داسې اشارات او کنایات وکړي چې سړي به بله معنی واغسته، خو سړی به یې خفم نه کړو. دې چې اوس دا دویم کس نه خفه کوي، نو څه ورته ووایي؟ عکاشه مخکې شو. دا خو دې چې عکاشه مخکې شو، خو د دې سړي دپاره ولې دعا نه غواړي؟ وجه دا چې پیغمبر نه غواړي چې د دروازه کولو شي، به هر یو راځي چې زما دپاره دعا غواړي، زه به کوم شم. مؤلف رحمه الله وی فيه مسائل، وی په دې باب کې ډېر مسائل دي. دا مسائل به ذکر کو، درس به ختم کو. هغه ولني دوه آیتونه او دا حدیث، وی په دې کې ډېر مسائل دي. دا اکثر مسائل ما تاسو ته مخکې بیان کړي. الاولى معرفة مراتب الناس في التوحید، د دې خبرې پیژندل چې ټول خلک په توحید کې یو شان نه دي بلکې مرتبه دي. دویمه ما معنى تحقیقه، تحقیق التوحید ستوي، وې دا په دې باب کې پته ولګي، تاسو پته ولګي کنه. دریمه مسله ثناؤه سبحانه على ابراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وې دا الله هغه ثنا او صفت په بار د ابراهيم عليه السلام کې وجه دا و چې هغه مشرکانو کې نو. سلورمه مسله ثناؤه على سادات الاولياء بسلامتهم من الشرك، الله وی د مؤمنانو صفاتکو دا هغه مؤمنانو چې هغه د اولیاء الله مشران دي، وجه د صفت دا و چې هغه د شرک نه پاک دي. الخامسه پنځمه مسله به کې دا و كون ترك الرقيه والكي من تحقيق التوحيد، وی د خلکو نه دمونه غوښته او علاج کول په داغ لګولو سره د دې پرې خوده د توحید تحقیق د توحید خالص دی. شپږمه مسله كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، وې د درې صفات چې په دې حدیث کې ذکر شوي دي چې هغه دمونه نه غواړي د بلنه، هغه علاج نه کوي په داغ لګولو سره، او هغه بدفعلی نه کوي. وې اصل وجه په دې کې دی چې دوی په الله باندې توکل کړي. وما مسألة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وإذا الصحابة الكرام دي علم توقر السمرة الجور علمه
چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې او یا زر کسان به بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته ننوځي، نو خپل منځ کې باسي شروع کړه چې دا به کم خلک چې دومره اوچت عمل به کړی، نو هغوی دا معلومه کړه چې جنت ته انسان په عمل سره ننوځي. و اتمه مسله حرصهم على الخير، د دینه دا واضح شو چې صحابه کرام د خیر د پر څومره یې رسناکو چې ټول شپه ناس او په دې مسله کې باسو بحث کوله. نهم مسله فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، دا امت غره ده د کمیت په لحاظ سره، یعنی عدد هم ډیر دی، د صفاتو لحاظ سره، د کیفیتو په لحاظ سره دا د ټولو نسه دی غره امت. چې دا مسله د کم ځای ثابته شو چې دا امت ډیر دی. یعنی دوی مدله چې کوم ولیدا هغه د موسی علی السلام د قوم نم ډیر و او دغه د امتیو نم ډیر و، ورته ویل شو دا ستا امت په کیفیت کې غره دی. یعنی دومره غره امت ته دومره مضبوط توحید دی چې د چانه دمونه نه غواړي، په داغ باندې داغ لګولو سره علاج نه کوي، بدفالیانی نه کوي. العاشره لسم مساله فضيلة اصحاب موسى عليه السلام، د دینه د ثابت شو چې د موسی علیه السلام امتیانو غوړه خلق. یو لسم مساله عرض الامم عليه الصلاه والسلام، دا ثابت شو چې الله د امتونه خولي او چاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دولسم مساله ان كل امه تحشر وحدها مع نبيها، هر امت به د قیامت پرز د خپل پیغمبر سره راځي. دیارلسمه مسله قله من استجاب الانبیاء، لک خلق دي چې پیغمبرانو خبره منلې ده. سوارلسمه مسله ان من لم يجيبه احد ياتي وحده، کله دې پیغمبر خبره چا منلې نه نو دې به د قیامت پرز به یوازي راځي. بلسمه مسله ثمره هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثره وعدم الزهد في القله، وې د علم دا فائدہ روزي چې کله انسان صحیح علم وکي چې په ډیر علم باندې دوک کېږي او لکته په سپک نظر نه ګوري. دا ډیره فائدہ مله مسله ده. ډیر علم باندې نه دوک کېږي او لکته په سپک نظر نه ګوري. او د سینې چې ته دا وایي چې مونږه شروحات شروع کړی د پلاني کتاب او پلاني او زسو کې دقه د زسو کې د بری تبو برباد کی. بل مسله کچته یو مسله د ودی زده کړو بس پک نظر ته مګوره علم دې زده خو دې کو کنه. شپارسمه مسله الرخصه في الرقيه من العين والحمى، یو سړی دې نظر کړی شو او یا سشي وټکو ولا ورکو نو دې دم اچولې شي کني اچولې شي. ولا سمه مسله عمق علم السلف، د سلف صالحین وسوم جوهر علم وغدنا ثابت شو. واذا كم زنا وسعيد بن جبير چې قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا. حسين متيو حدیث وي ما خدا ورېدلې سعيد بن جبير ته ډېر خدي کړي چې بده دې عمل کړي خو ما دا ورېدلې څومره جوهر علم ودا کوي بدو. فعلم ان الحديث الاول لا يخالف الثاني، خو دا د ساته چې اولنې حدیث د دویم خلاف نه دی. اولنې حدیث څه چا دی؟ حسین چې بیان کو. دویم حدیث د سعید بن جبیر چې بیان دوړو کې ټکراو شتي نه. حسین خداونی چې ما د چانه دم غختل دي سی وی ما دم اچولې دي څه شیره ل ټکرا کړو نو ما دم اچولې هغه ته بل حدیث بیان کو. نو دوړو حدیثونو کې څه ټکراو شتي نشتی بکی. اتلسمه مسله بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه، وی سلف الصالحین دا خبره نه خوخی د دین مشران چې څوک صفاتو کې په دې خبرې سره چې دا پاغه کې نه بلکې د ساته چې هغه خدام نه خوخی چې څوک صفاتو کې پاغه خبرو سره کم چی پکې دم نه خوخی وي. نو لسمه مسله قوله انت منهم علم من اعلام النبوه، پیغمبر چې عکاشه رضی الله عنه وی چې ته په دغه او یازرو کوي ایا او یازرو کوي نو دا د پیغمبر د نبوت یو دلیل لې ځکه چې دا خو غته وحی شوی. شلمه مسله فضيلة عكاشه، وې د عکاشه رضی الله عنه فضیلت ثابت شو چې په دنیا کې پته ولګی دا چې د جنت ته نوځي بغیر د حساب نه او بغیر د عذاب. یوشتمه مسله استعمال المعارض، کنایات او اشاری استعمالول جایز دي. لکه پیغمبر صفا ونی دی دویم انسان ته چې زه سنیشم اوس دعاګانې نشم وخت ځکه چې به د دروازه کولوي خلک ټول لازم خو سه وته وي
عکاشه مخکش سبحان الله سمره وخيار انسان وسمره حکمت ولو عکاشه مخکش نو عکاشه مخکش زين ته دا خبره تم پریږي چې عکاشه مخکش مطلب یعنی خلک څه شو پورش خو مطلب دا نه دی دویشتمه مسله حسن خلقه صلى الله عليه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم هغه چې اخلاق ته ثابت شي چې دې کسته داوني چې کینا تاسو ته غب جوړ کو ډیر هغه وستر روان بیا بل روان نه خو پاره مو ته وی یو کاشستانه مخکش د دې سره دا بابم ختم شو دا درسم ختم شو ان شاء الله پر روان درس کې با باب الخوف من الشرك الشرك نه يره کول او شرک سته وی او اقسام سری دا ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو الله سبحانه وتعالى د دې توحید بیانولو دا ورېدو د لاس دی الله په مونږ ټول باندې خپل خاص رحم وکړي او څنګه چې الله سبحانه وتعالى مونږ دلته جمع کړیو دغه شان دی الله مونږه او کوم ملګری چې دا پروګرام اوري او څوک چینی الله دې مونږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یوځي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ هم باغ مؤمنانو کې شمار کې چې هغه به جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوځي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.